بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو مسافرو او په نړۍ کې چې څومره پښتانه دي ټولو ته د ظهیر الله بابوجي له اړخه د مینې او خلوص ډک سلامونه. ګرانو پښتنو، د ډېر وخت نه مې یو څو خبرې په زړه دي، خواهش لرم چې تاسو سره شریک کړم، او هغه دا چې شپږ اووه کاله وشو چې زمونږ بل نوی البم مارکیټ ته یا په سوشل میډیا نه دی راغلی. دې نه مخکې زمونږ 19 البم مارکیټ ته راغلی دي، لکه ګوړه کې 50 دربار د اجړاګانو، اوس ورته خان ده، دې سره اوس څه کې لږې روژې ډېرې ډمامې خرش پرش دوړه دبو. د شپږ اووه کالو راسې هم دا یوه خبره ده چې چا سره ملاویږي څه ګیدرینګ کې څه فنکشن کې، نو هم دا یوه خبره کوي چې بابوجي ستاسو نوی البم به کله راځي. اکه میډل ایست یورپ نه ډېر زیات کالز راځي، هم دا یوه غوښتنه کوي چې بابوجي البم به کله راځي. د ګرانو مینوالو پښتنو په ډېر اصرار سره زه د سوشل میډیا د لارې دا سلسله دوباره شروع کول غواړم چې د هغې دپاره زموږ د بابوجي انټرټینمنټ په نوم یوټیوب چینل او فیسبوک پیج دی. لکه څنګه چې تاسو ته ما وویل چې زموږ البمز وي، ایونټس وي، یا داسې نور څه اکټیویټیز وي، وخت په وخت به نوې نوې خوندورې ویډیوګانې تاسو په دې چینل او د فیسبوک په پیج کتی شئ. او د خوشحالۍ خبره دا ده چې زموږ کوم را روان 20 نمبر البم دی خټه او ګټه، په دوبۍ کې اوپننګ شوی دی، په دوبۍ کې تیار شوی دی، او د یورپ په مختلف ملکونو کې د دې ویډیوز جوړې شوي دي. دا به هم تاسو په دې چینل باندې ګورئ. څو ورځو کې بعد د دې نوي البم خټه او ګټه ټریلر او اوپننګ هم په دې چینل باندې اپلوډ شي. ګرانو پښتنو، زما چې څومره هم هلې ځلې دي، اکه البمز وي، ایونټس وي، یا نور داسې څه اکټیویټیز وي، نو هغه هم ستاسو دپاره دي. که چېرې تاسو غواړئ چې دا سلسله دوباره شروع شي، نو پلیز زموږ د بابوجي انټرټینمنټ په نوم باندې یوټیوب چینل سبسکرایب سره سره بل ایکان بټن پریس کې مخ په وړاندې بوځئ، نو تاسو بیا ګورئ چې زه ستاسو دپاره څنګه عجیبه خوندورې او مزاحیه ویډیوګانې جوړوم او تاسو ته خوندونه اخلئ د چیلنج په نیت. ګرانو پښتنو، په آخر کې یو خبره ډېره زیاته ضروري ګڼم، او هغه دا چې د بابوجي انټرټینمنټ په نوم باندې چې کوم پیج او یوټیوب چینل دی، د دې نه علاوه زما نورې آیډیګانې نشته، ټولې فیک دي. د دې نه ډډه وکړئ او د بابوجي انټرټینمنټ په نوم باندې پیج او یوټیوب چینل مخ په وړاندې بوځئ. ډېره ډېره مننه. د خپل ځان خیال ساتئ چې چېرته مې خوشحاله او بریالي اوسئ. د الله په امان.